د خوشحال سادات تازه او مهم خبر د بي بي سي پښتون تلویزیون سره د جنرال صاحب خوشحال سادات د نننۍ مرکې څو مهم ټکي د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ښه راغلاست د نن ورځې تازه او مهم خبرونو ته ګرانو دوستانو پوره هله سره همدلته ترلاسه کړئ که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ نو همداسې افغان نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. جنرال خوشحال سادات وایي زما دریځ روښانه دی، زه نور په هیڅ ډول افغانستان کې د جګړې دوام نه غواړم. که هر څوک بیا افغانستان جګړې ته ټېل وهي یا د جګړې اور زیاتوي، هغه که زما ورور هم وي پر ضد یې درېږم. ماته دا مهمه نه ده چې واک یا قدرت د چا سره دی، ماته فقط دا مهمه ده چې افغانستان آباد او افغانان خوشحاله وي. دا 40 کاله کېږي په یو او بل نوم افغانان وژل کېږي او افغانستان په اور سوځېږي. افغان د ازله خپلواک او آزاد قوم دی، نور یو بل ته د غلامۍ پیغور مه ورکوئ. خپل هیواد د غلامۍ او اشغال په نامه یوې بلې جګړې ته مه ټېل وهئ. هیڅ افغان او پښتون د چا غلامي نشي کولی، نور خپل ورونه په دې نامه مه وژنئ. افغانستان د اوله یو آزاد هیواد دی، افغانانو په ډیر آزادولو واخیستلو تباه او برباد کړ، نور باید دا لړۍ ته د پای ټکی کېږدو. افغانستان آزاد و، آزاد دی او آزاد به وي. اوس یو وخت دی چې آزادولو پر ځای آباد کړو. ګرانو کتونکو دا و د خوشحال سادات تازه او مهم خبر. که غواړئ نور تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ نو همداسې افغان نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا خیر چارې ښه وخت.